دا چې زه په افغانستان کې سره کوم دا چې زه په اروپا کې سره کوم یم دا زه خپل ځان ته دلیلونه لرم د یو پوځیانه د یوه بله هم پیدا کړې ګلالۍ کریمي په نوم باندې اخر هم ګلالۍ کریمي لایب راغله او د خپلو ویډیوګانو په اړه یې وضاحت ورکړه چې دا ویډیوګانې چا ولې او څنګه یې کړي دي نو تر اخره پورې راسره اوسئ چې ګلالۍ کریمي د خپلو ویډیوګانو په اړه څه وایي مخکې د ویډیو لیدونه حتما ویډیو لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ ګلالۍ کریمي چې د افغانستان د پښتو ژبې و تکړه او بریالۍ مجري وه چې په شمشاد نړیوال تلویزیون کې کار کاوه او په دې وروستیو کې تقریبا د شهرت اوج ته رسېدلې وه چې اخر له افغانستان لاړه فرانسې ته او په فرانسې کې هم د رسنیو کلک کارونه شروع کړل او شهرت یې لا زیات شو ځکه چې په فرانسه کې د یو څه عجیب رفتار او کردار له نورو څخه کو آزاد فکري وه او له ازادي سره یې مینه درلوده تر څو چې په دې وروستیو کې د دې په اړه ویډیوګانې او تصویران نشر شول چې ګلالۍ کریمي یو څه ډیر آزاد پنوي ده خو اخر ګلالۍ کریمي راغله او ویل چې زما په ازادۍ کې ستاسو څه او کومه ازادي چې زه لرم تاسو ته باید زور در نکړي او دا زما حق ده پام وکړئ په خپل ځانونو باندې کار وکړئ دومره وخت مه راکوئ چې ګلالۍ څه کوي څنګه لباس اغوسئ دا څنګه فعالیت کوي نو دا شیان په درد نه خورئ خپل ځان ته وخت ورکړئ خپل ځان ته اولویت ورکړئ تقریبا 14 کلنۍ څخه تر اوسه پورې زه په سوشل میډیا کې یم همدا زما مسلک دی او پکښې لوبېږم لا به هم په سوشل میډیا کې یم ډېره مننه چې تر اخره پورې راسره وئ په اخر کې ویډیو لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ